فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شید زنانونا پحیز کی ولا تقربوهن او منجدی کی گی اغویتا حتی یطهرن تردی چه اغوی پاکشی د زنانه سره د حیز او د سلوختی په ورځو کې کورواله دا حرام دی ګناه ده د الله نافرمانی ده او په دې کې ډیر زیات نقصانات دي چې هغه موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی فاذا تطهرنا نو کله چې ځان خپاک کی ګوره په دویم پیروي حتی یطهرنا فاذا تطهرنا د اوله پاکینه مراد ده چې کله وینه ختم شي فاذا تطهرنا نو کله چې ولم بي فاتوهن من حيث امركم الله نو بیا راځي غویته دا غزنه چې الله په تاسو ته حکم کړی مطلب دا شو چې د زنانه وینه وسو درې ده په زنانه باندې حیض بیماری ده وینه ودرې ده کورواله وسره کولای شي نشي کولای تر دې چې لمبلی نه فاذا تطهرنا دا دویم ټکی چې راوړل د دې پر راوړل چې کله ولم بي پاک شي بیا به سره کورواله کې او پاغه ځکه به سره کورواله کې کمزې چې الله ته تخول لري هغه د مخې د طرف ته ان الله يحب التوابين يقينا الله من كيد توبه وستن كسرا ويحب المتطهرين او من كيد پاکی کون كسرا نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فصل دستاسو د پاره فاتو حرثكم ان شئتم نراتک کوي فصل خپلتا په کومه طریقه چې استاسو خوخي دا آیت کله نازل شو يهوديانو به دا خبره کول په مدینه کې مشهوره کړي و چې کله یو سړی د خزي سره په دې مخې ته طرف کې د شان نزدېکت کوي کورواله په مخ کې طرف کې د خود کم ځینې وسره کوي د شان وسره کوي په دوبور کې وسره کورواله نه کوي کورواله هم په مخ کې عورت کې دي خود شاده طرف نه کوي نو چې څوک دسی کورواله کوي نو د بچی چې پیدا کیږي هغه کوکسترګي دا خبره ته د مدینه د انصارو مزده کړي و نو د یو مهاجر صحابي د یو انصاري زنانه سره واده وشو نو دې سړی ته د شپې مطالبه وکړه چې تاسو سره د کورواله کوم هغه ته لیونه ک بچی کوکسترګي پیدا کی او دا ناروا کړ نغوی به صرف یو طریقه کوله هغه دا چې زنانه لاندې او سړی په لپاسي بس دغه یو طریقه د دین علاوه نوري طریقې وې دا ناروا دي او دا خبرې د يهودو نوریدلې وي نغورلو پروسس هم پس مته سره اکثر مخکې خبرو کړې چې ګوره په دین کې دې سه حیا نشتی چې دین مسلې به نه ته پوښو ځم به نه پوه کنه غوي پروسس په سره وی رسول الله دا مسله الله د آیت نازل کو وې دا خوسته سو پسلې خپل پسله چې څنګه راځي راتلې شي خو پاغه ذکر به تر ته کوي کمزې چې الله خوله نور طریقه چې کومه ده طریقه دستاسو چې کومه طریقه خوخی کومه الله ګوره طریقه نه ده خولې یا بس خلک ته پوښتنه کوي دیسی کول ډېر ته پوښتنه مکوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دی بس نو د حرام نه علاوه چې سدي هغه څه شو جیش د شاده طرف نه کورواله مکوه د حیز په ورځ کورواله مکوه د سلوختی په ورځ کورواله مکوه نور چې سدي زړه غوړي هغه کوه په دې کې د فائدې لپاره دا خبره د بعض عوام دا وی چې خزو خاون یو بل ته لغل نشي کته وې د دې سره نظر کمی دا خبره شریک نه چری دا خبره مشهوره او دا سړی به حیا او دا جنی به شرم ده چې خاون ته دې شي ګوري هغه خز ته دې شي ګوري دا کمزوري خبره ده الله سويهن لباس لكم وانتم لباس لهن دا آیت موږ سره پرون تیر شو نو سړی خپل خزي ته چې هغه په هر حال کې کته شي وته او خز خپل خاون ته چې هغه په هر حال کې نو کته شي وته وقدموا لانفسكم او مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره په دې کې دا خبره الله متخی چې په زنانو سره چې کوم تعلق ساتي نو په دې کې اصل مقصد دی چې دا نسل باقی پاتې شي نو خون حاصلول پکې ضمنی فائدہ ده او بل دا نیت بکوي قدموا لانفسکم
د مخکې قیامت لپاره څه ولیږئ نو سړی و چې کوروالي کې څه دي د قیامت ته لیږلو لپاره کوروالي کې دا دي چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوه چې الله ماله نیک عمل اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار راشي